بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده په افغانستان کې د امریکې شتون اخرنۍ برخه. ګرانو وطنوالو، ما په 13 د جولای کال 2022 کې یو سریال پیل کړی چې د هغې سریال نوم و په افغانستان کې د امریکې شتون. خو څه وخت وروسته فیسبوک په ما 7 میاشتې بندیز ولګو، خو چې 7 میاشتې وروسته په ما بندیز ختم شو، نو ما بیا هم هغه سریال پیل کړو چې نن زه د هغې سریال اخرنۍ برخه ستاسو په خدمت کې وړاندې کول غواړم. خو په هغه وخت کې ما یو بل سریال هم پیل کړی و چې د هغې نوم و د امریکې په نورو هیوادونو کې لاسوهنه، خو هغه سریال هم نیمګړی پاتې شوی و. نو زه به اوس هغه سریال هم سرته رسوم. خو زه به یو بل نوی سریال هم شروع کوم چې د افغانستان د اشغال په دې 20 کاله کې څومره دروغ ویل شوي وو. نو د هغې دروغو پټ اسناد به زه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. اوس به زه خپلې موضوع په افغانستان کې د امریکې شتون اخرنۍ برخې ته راشم. ګرانو وطنوالو، د ترهګرۍ او کورني سیاست له امله امریکایان او د هغوی اتحادیان ټول په افغانستان کې پاتې شول. د بشري ازادو لکه د ښځو حقونو او د جنرالانو نه تسلیمېدلو د امریکایانو او د هغوی د اتحادیانو په افغانستان کې د پاتې کېدو مرسته وکړه. د سپتمبر د 11 بریدونو نړیوال چاپېریال بدل کړو. د یوې ویرې په راپارولو سره چې ولسمشرانو له پامه غورځولې نه شوه، ترهګري د متحده ایالاتو لپاره په ریښتینې ګواښ بدله شوه چې د کیمیاوي، بیولوژیکي یا اټومي وسلو د ښکېلتیا احتمال یې لرلو. په لومړو کلونو کې ګواښ د پام وړ و. د راتلونکو بریدونو ویره پراخه وه او بش هېڅکله هم د افغانستان نه د وتلو په اړه فکر نه کاوه. که څه هم د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال ګواښ کم شوی و، خو هغه هم نشي کولی چې ګواښ له پامه وغورځوي. د بل برید سیاسي ضربه که څه هم احتمال یې کم شوی و، وژونکی وګڼل شو. که څه هم اوباما د عسکرو د زیاتوالي په بحث کې د افغانستان نه د وتلو مخه ونیوله، مګر هغه هېڅکله دا کار نشي کولی، په ځانګړې توګه په داسې حال کې چې د اسلامي دولت داعش راپورته کېدو ګواښ بیا راژوندی کړو او په متحده ایالاتو باندې د برید سیاسي عواقب بیا رامنځته کړل. ورته برخلیک ټرمپ ته هم ورسېد. هغه له افغانستان څخه ډېره کرکه لرله. هغه هم اعلان وکړو چې ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستان څخه ووځي. که څه هم هغه په دې کې بریالی شو چې ځواکونه تر ټولو ټیټ شمېر ته راټیټ کړل، مګر د ترهګرۍ ګواښ هغه د افغانستان نه د وتلو د خپلې هیلې پوره کولو څخه منع کړو. حتی بایدن هم د افغانستان څخه د وتلو پریکړه کولو باندې لا دمخه فکر کاوه. په بل ځای او وخت کې ممکن کورني فشار یو ولسمشر هم دې ته نو اړ کړي چې د جګړې په پیل کې له افغانستان څخه ووځي. د دې نه پرته هر چا لیدل چې د افغانستان دولت هېڅکله هم د امریکایانو د افغانستان نه د وتلو مخالفت کړی. د افغانستان چارواکو د خپلو چوکو او شخصي ګټو څخه مزې اخیستې. د وطن او د ولس په تباه کېدو د هغوی هېڅ کار هم نه و. خو افغانانو په تاریخ کې د تل لپاره اشغالګرو او د هغوی لاسپوڅو افغانانو ته په ډېر سپک نظر کتلي دي او دغه افغانان هم د اشغالګرو په نومونو یاد کړي دي. خو د بده مرغه چې کوم هم اشغالګر په افغانستان راغلي دي، نو د تل لپاره هغوی د افغانانو یو طبقه د ځان سره یو ځای کړې ده او هم دا کار په افغانستان کې امریکې هم کړی و. نو د دغې طبقې له اړخه د امریکې ولسمشران په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره لږ مخالفت سره مخ شوي وو. که څه هم امریکایان د افغانستان اړوند په دوجاله کې وو چې څه وکړي، خو بیا هم د امریکې ولسمشرانو د وتلو په اړه په امریکا باندې د ترهګریز برید لپاره د سیاسي ضربې په اړه اندېښنه لرله. دا امکان چې د امریکا متحده ایالاتو ته یو ترهګریز ګواښ بیا راژوندی شي، په ځانګړې توګه په هغه وخت کې چې کله د کابل حکومت سقوط وکړي.
دا د امریکای لپاره یو ډېر ستر خطر وګرځېدو او هم دا هغه یو شی و چې امریکا په کلونو وګوري او په سړه سینه ژمنه وکړي چې متحده ایالات به له افغانستان څخه وځي او که نه. د امریکا د افغان جګړې لویه غمیزه هم دا وه چې متحده ایالاتو د بریالیتوب لپاره هم لږ چانسونه درلودل او د وتلو لپاره هم لږ چانسونه درلودل. خو له بلې خوا دا مفکوره چې جګړه باید پرېښودل شوې وي هم ګمراه کوونکې وه. داسې انګېرل کېږي چې د متحده ایالاتو ولسمشر آزاد و چې د افغانستان څخه د وتلو او یا پاتې کېدلو هغه څه هم پرېکړه کولی شوه، په داسې حال کې چې په حقیقت کې وتل نږدې یا مساوي ستونزمن و. خو له بلې خوا امریکایي مشرانو د وتلو لپاره اسانه لاره نه درلوده. د ترهګرۍ محدودیتونه او د خلکو غبرګون له 2001 کال څخه تر 2020 کال پورې د امریکایي ټولنې یوه ځانګړتیا وه. خو دې یوه داسې دوره تعریف کړې وه چې له 2020 څخه ډېر مخکې ورکه شوې وه او یا شاهد هم په دغه کال کې دا دوره تېره شوې وه. د سپتمبر د 11 سورې په کمېدو او ترهګري د امریکې په پالیسۍ کې خپل نفوذ له لاسه ورکړی و. د اسلامي دولت داعش مشر ابوبکر البغدادي د 2019 کال په اکتوبر کې د امریکې د ځانګړو عملیاتو په برید کې ووژل شو. د چین او روسیې په وړاندې د لوی ځواک سیالي په واشنګټن کې مخ په زیاتېدونکې اندېښنه وه. د کورونا ویروس وبا یو لوی نوی ګواښ و او د نامعلوم ژور نوي فشار لامل شو. دا نور معقول نه و چې د امریکا متحده ایالاتو لپاره د ترهګرۍ مخنیوي د افغانستان په اړه اندېښنې ته وړتیا لرله. د جګړې د پرېښودو محدودیتونه کمزوري شوي وو. د بایډن په وینا موږ افغانستان ته د هغه وحشتناک برید له امله تللي وو چې 20 کاله وړاندې شوی وو، خو اوس دا برید نشي کولی چې ولې موږ باید په افغانستان کې نور پاتې شو. په تېرو 19 کلونو کې هیڅ هم یو بدلون نه دی راغلی، په داسې حال کې چې تراژیدي د افغانانو لپاره تر ټولو لویه وه. تاریخ پوه جان لویس ګریس د تاریخ د منظرې په کتاب کې لیکي چې د تاریخ د مطالعې موخه دا ده چې لومړی د ځان دننه او بیا په ټولنه کې د ظلم او ازادۍ د قطبونو ترمنځ غوره توان ترلاسه شي. د افغانستان لپاره اخلاقي پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان د امریکې او د هغوی د اتحادیانو مداخله عادلانه وه؟ څنګه په افغانستان کې د امریکې شتون خلکو ته ډېر زیات زیان ورسوه او څنګه د افغانستان بې ګناه خلک د بهرانیانو د امنیت لپاره خپل ژوند د لاسه ورکوه. او پایله دا شوه چې متحده ایالاتو د امریکایانو د بل ترهګریز برید څخه د دفاع لپاره افغانان یو اوږدمهاله زیان ته ورسول. اشغالګرو په افغانستان کې د کورنۍ جګړې حالت بیا راجندې کړو. کلي ویجاړ شول، کورنۍ ورکې شوې، افغانانو بیچارهګانو په کور کې یو څه په آرام خوب نشو کولی. د متحده ایالاتو مشرانو هیڅ کله هم امریکایي اتباع د افغانانو سره د وحشتناکو کړنو په اړه هیڅ نو خبر کړی، نو ځکه د امریکایي اتباعو د دې اړوند څه فکر هم نه کاوه. دوی فکر کاوه چې ژوند د ډیموکراسۍ لاندې ښه دی او په افغانستان کې مداخلې د ښځو تعلیم او د بیان د ازادۍ لپاره عالي کار وکړو. مګر دا خواري باید د لسګونو زرو د هغه نارینه‌و، ښځو او ماشومانو په وړاندې وزن کړی شي چې کوم مړه شوي دي. او همدارنګه دا یو حقیقت و چې دا خواري ممکن د وخت په تېرېدو سره له منځ نه لاړ شي او هم هغسې وشول. خو زه دلته یوه تاریخي خبره کول غواړم چې کله پاکستان جوړ شو او د پاکستان د جوړېدو په وخت کې 1.2 میلیونه خلک مړه شول. 12 میلیونه خلک پاکستان او هندوستان ته مهاجر شول. تقریبا 1 لاک ښځې یا مړې شوې یا وتښتول شوې او یا وشرمول شوې. نو په هغوی کې یو مسلمان مهاجر چې د هندوستان نه پاکستان ته راغلی و، بیا هغه وروسته داسې ویلي و چې د پاکستان په جوړېدو کې چې دا څومره بدبختۍ منځته راغلې، نو که د دې نه موږ خبر وو، نو که دا ټوله دنیا د پاکستان په نوم جوړېده، نو موږ به چېرته هم د پاکستان د جوړېدو مرسته نه وکړې. نو اوس چې دا کوم افغانان په تېر شوي دولت کې د اشغالګرو په کومک په لویو لویو چوکو ناست وو،
نو هغوی په رسنیو کې وایي چې امریکایانو خو طالبانو ته لوی لوی بلډینګونه پرېښي دي چې اوس پکې هم دا طالبان ناست وي او خپلې دندې ترسره کوي. نو زه د هغو کسانو نه یوه پوښتنه کوم چې که دې ډول کسانو ته څوک ووایي چې مونږ له خپل یو زوی راکړه او مونږ یې وژنو، نو تاسو له به مونږ د کابل دا بلډینګونه او سړکونه د سرو زرو کړو، نو دې به دا کار وکړي؟ بالکل نه. د کال 2009 پورې د امریکې او د افغانستان پر رسنیو بندیز و چې دا به نه ښایي چې څومره کسان په افغانستان کې مړه شوي دي. خو چې په کال 2009 کې دا خبرې راښکاره شوې، نو 10 سلنه افغانان مړه شوي وو چې په هغې کې د ملل متحد د راپور اړوند لږ تر لږه 40 سلنه ماشومان وو. نو د هغوی د کورنیو نه چا دا پوښتنه کړې ده چې د هغوی د بچو، ماشومانو، وروڼو، خویندو میندو او پلارانو د وینو په بدل کې چې دا کوم بلډینګونه جوړ شوي دي، نو دا هغوی ته د منلو وړ دي؟ په هغه وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اټکل کړی و چې 2/3 برخه افغانان د جګړې له امله د روانې ناروغتیا د ستونزو سره مخ وو او د نفوس د نیمایي نه زیاته برخه د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 80 سلنه نفوس یې بېسواده پاتې دي. دا په هغه وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت راپور و. بهرنۍ لاسوهنه د افغانستان د خلکو د سولې او امنیت لپاره همیشه یو بدمرغه ګواښ پاتې شوی دی. د 40 کلونو کورنۍ جګړه له دې سره تړاو لري چې له شورویانو څخه پیل شوې وه. د دوی یرغل په افغانانو او د دوی په ټولنه کې ویجاړتیا رامنځته کړې وه. د شوروي اتحاد له وتلو وروسته د 50 کلونو ظالمانه کورنۍ جګړې په جریان کې د طالبانو رژیم د ثبات په رامنځته کولو کې بریالی شوی و. که چېرته د دوی رژیم ژوندی پاتې شوی وي، نو شاید سوله به د هېواد په ډېره برخه کې دوام موندلی وي. خو د بده مرغه د 2001 کال د متحده ایالاتو مداخلې دا توازن ګډوډ کړو. خو دا ګډوډي په 15 د اګست کال 2021 کې له منځه لاړو. پروفیسر اورن ویسټر د نړیوالې سړې جګړې په پای کې لیکي چې د سړې جګړې ایډیالوژیو او د زبرځواک هېوادونو مداخلو د درېیمې نړۍ یو شمېر هېوادونه د دایمي کورنۍ جګړې په حالت کې واچول او د دوی خلکو ته بې شمېره زیانونه ورسول. خو د پښتو متل دی چې زه ځې نو ابازوله به راځې. بیا هم هغه افغان وطن که څه هم نیمګړی دی، خو د افغانستان اصلي بچو ته پاتې شو چې افغانستان د دوی کور هم دی او ګور هم. او اشغالګر سره د هغوی د لاسپوڅو افغانانو د افغانستان نه وتښتېدل. اوس په بهر دنیا کې ناست دي او شپه ورځ د افغانستان په اوسني دولت پسې بدې ردې وایي او یوه هم داسې موقع د لاسه نه ورکوي چې د افغانستان اوسني چارواکي په دنیا کې بدنام کړي. خو د بده مرغه دوی په دې نه پوهېږي چې خپل وطن او خپل مشران سپکول خپل ځان سپکول دي. او که د چا خوښه وي او که نه، خو اوس طالبان د افغانستان مشران دي چې خپل وطن د اشغالګرو نه آزاد کړی دی. ګران وطنوالو، اوس په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.